د عددونو ترتیبول څه شي دي؟ د عددونو پرتله کول څه معنا لري؟ په 10 او 15 عددونو کې کوم عدد لوی دی؟ السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو ستړي مسئ. د دوهم ټولګي د ریاضي مضمون د 4م لوست تمریني ویډیو ته ښه راغلاست. د نن ورځې د تمریني درس موضوع مو تر سلو پورې د عددونو ترتیب او پرتله کول دي. دا تمرین به زموږ سره د دوهم ټولګي د ریاضي د کتاب د 4م درس په زده کړه کې چې په 8مه او 9مه صفحه کې راغلی دی پوره همکاري وکړي. راځئ چې دا پیل یې کړو. نن به موږ تکرار کړو چې عددونه څنګه په ترتیب سره ولیکو او څنګه یې یو له بله لوی یا کوچني وبولو. لومړی تمرین د عددونو ترتیبول. زه یو څو عددونه درکوم، تاسو به له کوچني څخه تر لوی پورې ترتیب کړئ. مثال عددونه دا دي: 9 درویش 15 90 او 15. حل: تر ټولو کوچنی عدد کوم دی؟ 15 دی. وروسته 9 بیا 15 بیا درویش او تر ټولو لوی بیا 90 دی. اوس به له کوچني څخه لوی ته داسې ترتیب کړو: 15 9 15 درویش او 90. دوهم تمرین عملی مثال: که 15 زده کوونکي په جیب کې پیسې ولري، یو یې 15 بل 15 بل 9 بل درویش او بل 90 افغانۍ ولري، نو څوک تر ټولو لږ لري او څوک تر ټولو ډېرې؟ راځئ پیسې له لږ څخه تر ډېر ترتیب کړو. لومړی کس چې تر ټولو لږ پیسې لري هغه 15 دی. دوهم کس 9 دریم کس 15 څلورم کس درویش او پنځم کس 90 افغانۍ. تر ټولو ډېرې افغانۍ 90 دی. دریم تمرین د عددونو پرتله کول یعنی لوی او کوچنی معلومول. اوس به دوه عددونه سره پرتله کړو. موږ به ووایو چې کوم یو لوی دی او کوم یو کوچنی. د دا او دا نښو سره به هم بلد سو. لومړی مثال: 25 او 43. په دې عددونو کې کوم یو لوی دی؟ جواب: 43 لوی دی تر 25. دوهم مثال: په 8 او 15 عددونو کې کوم یو کوچنی دی؟ جواب: 15 کوچنی دی تر 8. څلورم تمرین عملی مثال: که زه له دوکان څخه د 22 افغانیو مڼې واخلم، خو زما خور په 58 افغانیو یو کوچنی د لوبو موټر واخلي، تاسې معلوم کړئ چې چا به ډېرې پیسې مصرف کړي وي. جواب: زما خور، ځکه چې 58 افغانۍ له 22 افغانیو څخه ډېرې دي. کورنۍ دنده: لاندې عددونه له کوچني څخه لوی ته ترتیب کړئ: 10 12 22 9 45. دوهم لاندې عددونه د لوی او کوچني د نښو په کارولو سره پرتله کړئ: 80 او 80 50 او 49 80 او 80. پای. آفرین ګرانو زده کوونکو، تاسو نن زده کړل چې عددونه څنګه سم ترتیب کړو او څنګه پوه سو چې کوم یو لوی دی او کوم یو کوچنی. په راتلونکي ویډیو کې به پر 5م لوست تمرین او تکرار وکړو. په مخه مو ښه.